ژوند خو هسې هم د مبارزې نوم دی. بیا چې زمونږ غوندې په یو داسې وطن کې زیږېدلی وي چې د هغه هر څه در جبر لاندې در استعمار لاندې وي مسلسل 4-5 کاله، نو په هغه کې انسان واقعا چې ډېر ستر مایوس وي. دا زمونږ د مسافرۍ یا د وطن د پرېښودو لامل هم دا و چې موږ د خپل وطن د خپلې خاورې د سرو سپینو خپل واکداره نه یو. په پښتونخوا وطن کې د څه شي کمی دی دا چې څه په دومره عمر ما نور هم ډېر سفرونه کړي دي. 3.5 کاله مې په سعودي عرب کې تېر کړي دي، 2-3 کاله مې په پنجاب کې مزدوري کړې ده. خو بیا بحرین ته چې راغلم، په بحرین کې تقریبا 2 کاله به زما د مسافرتي پوره کېدل. که څومره به ویم 2 کاله، په دې کې به شاید کم و بیش وي. 2 کاله زما د سفر پوره کېدل. په دې وخت کې پښتون ژغورنې غورځنګ منځته راغی، نقیب شهید شو. دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ منځته راغی، د دې شي هر پښتون غوښتونکی و، د هر چا مشر منظور چې په شعر کې وایي چې هر چا په زړه کې دي ساتلې ګرانه، څوک نه مني او چا منلي. د هر سړي په زړه کې دا کیسې وې. مقصد هر پښتون دردېدلی یو په څه نه څه شکل کې. خو مسله دا وه چې زموږ سره پلیټفارم نه و، داسې ډګر نه و چې موږ د خپل مظلومیت پې بیان کړی وای، یا مو د وخت له جابرانو خپل ځواب او حساب غوښتي وای. ما د دې نه در مخه په ولسي شاعري کې هم دې طرف ته اشاره کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ نه در مخه زموږ په کلي کې لویې حادثې وشوې. په هغه هم زه لا یو په ژوندۍ بڼه ویډیوګانې به مې کولې، خو دومره واضح اصغار به مې نه شو کولی. خو چې پښتون ژغورنې غورځنګ منځته راغی، بیا خو نو خدای خصوصي رحم په پښتون کام باندې وکړ. نو ما یې ډېره سخته ملګرتیا شروع کړه د ټولنیزو رسنیو د لیارې. هر قسم هلته په بحرین کې په ډېره په کوټه په ګاډي ګرځېدم. ما به پیسې راټولولې د مسافرو پښتنو نه د پښتون ژغورنې غورځنګ دپاره. په سوشل میډیا به هر 2 ورځ زه په ژوندۍ بڼه راتلم. دا ټول لر او بر افغانان چې څومره افغان ملت په نړۍ په مخ کې میشته، ځکه ټولنیزو رسنیو خو د ټولې دنیا نه نړیوال کلی جوړ دی. ما به په شعر کې، په طنز و مزاح کې، په ټوکه کې، په لیکلو کې، بس بل کار به مې نه و. 4-5 ساعته مې به مزدوري وه، 6 ساعته نور به مې مسلسل دغه لړۍ په مخ وکړله، د پښتون ژغورنې غورځنګ مبارزه. وخت تېرېدو چې ما ډېره سخته کړه، نو په ډېر لنډ وخت کې د دې نه در مخه زما شعر شاعري ولسي دا فقط در وزیرستان پورې محدوده وه. خو ما چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لمن ونیوله، نو زه په ټول افغان ملت کې ما په لکونو بلکې په میلیونونو مینوال مې په ډېر لنډ وخت کې پیدا شو، تعقیب کوونکي. په دې خاطر نه چې زه څه یم، په دې خاطر چې زما غږ، زما آواز، زما مقصد، زما تحریک دا معتبر و، دا معزز و، دا د پښتون کام د زړه آواز و. نو په دې خاطر زما بیخي له حده زیات تعقیبونکي پیدا شول. نو چې تعقیبونکي مې ډېر شول، نو لازمه خبره ده چې ریاست هو هغه خلک چې د چا مفاداتو ته ستا له خبرو، ستا له شعار څخه مقصد تاوان رسېږي، د چا مفاداتو ته، هغه به حتما تا ته مقصد کوشش کوي چې تا خاموشه کړي یا تا ته تاوان در ورسوي. نو دا چې زما تعقیب کوونکي ډېر شول چې ما به پیغام شیر کولو، په 1 ساعت 2 ساعته کې به میلیونونو خلکو کتلو. نو په ریاست د دې د وجې هم دلته چې کوم استعمار دی چې د چا سره موږ مبارزه کوو، د چا نه حق غواړو، په هغوی یې ډېر بد تاثیر کولو. هغوی دا چم شروع کړو، زموږ کور ته شروع شول. زموږ کور ته به ورتلل، زما مشر ورور، زما تره زامن د دې خبرې مقصد ګواه دي. هغوی به یې په عذابول، ستاسې شناختي کارتونه به موږ بلاک کړو، ستاسې کاروبار به موږ در بند کړو. زما یو مشر تره دی، د کلي مشري هم کوي، هغه پسې به د MI کسان په سیول کپړو کې راتلل سکول ته. هغه به یې هلته سکول دی نږدې، هغه ته به یې غوښتو، یا کیمپ ته یې وړی و. کیمپ ته یې چې وړی و، ما ته مې تره وایي چې ما ورته ویل چې تا خو شاعر دی، خپل شعر شوي. وایي نه شاعر نه دی، راشه. وایي نو یې په لیپټاپ کې چې ستا څومره خبرې وې زموږ سره نږدې د ډمډیل کیلا ده، د فوج، مالیشې، پولیس، دا د ټولو یو کینټ غونډه کې غټ ځای، هغه ته یې وړی و. نو زما ټولې خبرې شعر شاعري وایي دا یې موږ ته یوه په لیپټاپ کې پلی کوله چې ستا وراره دا وایي، ستا وراره دا وایي، ورور ته به مې ویل ستا ورور دا وایي، ستا ورور دا وایي. وایي دومره فایلونه یې موږ ته راکوز کړل، دا په میز یې کښېښول چې دا د لر او بر افغان کیسه کوي، د افغانیت دعوې کوي، د وزیرستان د لویه پکتیا د یوې کیسې د یو کېدو دعوې کوي او دا مقصد
ډېر زیات یې ټارچر کول، ډېر زیات. دوی به ما ته ټلیفونونه کول، و وروره، و زویه، و وراره، په خاطر د خدای منې شله دې شیانو، دلته مونږ ته تکلیفونه جوړوي. مایل چې تاسې زما په دعوه تیر شئ، تاسې ووایئ ورته چې دا زمونږ هیڅ نه دی، زمونږ وس نه پرې رسیږي چې تاسې څه عمل ورسره کوئ، مونږ د ده په دعوه تیر. هماغسې دوی هم زما په فکر کړي وو چې ورته ویلې چې دومره لرې په بحرین کې دی، مونږ په نصیحتونو ورته ستړي شوو، که ستاسې څه وس پرې رسیږي چې تاسې هر څه پرې کوئ، که وژنئ که بندي کوئ نو مونږ خو بېوسه یو، دی مني نه او تاسې ریاست کې زورور یې. ما ته په ټلیفون کې دوی وایي چې ته ډېر مغرور یې او دا مونږ به تا په ګاډي باندې ووایو، مقصد د ګاډي د لارې د اکسیډنټ د لارې به دې مړ کړو. او ځینې پرسنل میسیجونه ما ته کوي، وایي وبه دې او ځان ته دې وژنم، وایي قسم دی د پاکستان حکومت دې نه وژني، زه دې ځان ته وژنم. او دا دومره زما سره اوس هم ثبوت په ځینې میسیجونه وي. ما د دې د وجې نه شیر کول چې خلک به وایي دا ځان مشهوروي، دا غواړي داسې وکړي، دا غواړي ځان یورپ بل ملکونو ته، دا کیسې دلته خو ډېرې دي. خو مقصد ما هر څه په زړه کې ساتلی و، مال خیر دی پرېږده وخت به راشي. خو زه سخت تنګ شوم چې 2.5-3 کاله ته مې مقصد د مسافرۍ هغه لړۍ رسېدله، ما غوښتل چې زه کلي ته راشم. د کلي نه به بار بار ما ته ورونه ویل مه راځه، دلته تا ته خطر دی، ته څه شته راځې، بس سفر اوږد که خیر به شي، وروسته به پښتون ژغورنې غورځنګ لږ نور هم قوي شي، بیا به یو لار درک جوړ کړو را به شي. د پی ټي ایم ډېری ملګرو به هم دغه مشوره وایي وطن ته مه راځه، وطن ته مه راځه. هغه یو نظم نه دی چې وطن ته مه راځه رومخه یا مسافر لالی یا وطن څه لګیا دی ته نه یې خبر لالی، وایي وطن ته مه راځه. نو ما د ملګرو په ډېر اصرار او د کورنۍ په دا غوښتنه مقصد عمل وکړ، نه راتلم. یوه ورځ ما موبایل کولاو کړ، واټساپ ته میسیجونه راغلي وو، 009 یو دا کوډ یې و. ما دا خو د اماراتو نمبر دی، د ابوظبي د دوبۍ. چې خلاص مې کړ، د خوست ملګری و هغه لیکلي وو چې یعنې زمونږ ډېر خواهش دی چې ته اماراتو ته راشئ ویزټ د چکر د لارې. ما چې میسیجونه وکتل مال بس خدای مرسته در سره کوي، دا د زړه تنګون او دا سیسټم به دی کم شي لاړ به شي. نو هیڅ مشوره مې ونه کړه، فقط مې یو 2 ملګرو ته وویل مال زه خود زما بلکل لاړ شه. نو ما دستي ورته ویل بلکل صحیح ده. نو دوی ډېره زر ویزه راولېږله، په دې ترڅ تقریبا په دې پروسس 8 ورځې ولګېدلې. ما بله ونه کړه، ما لاړ شه، هلته به پښتانه ووینې، مسافر به ووینې، نوی وطن به ووینې، لږ به دې دا سیسټم بدل شي، دا زړه تنګون به دې لږ ورسره آرام شي، ورک به شي. او دا معلومات به هم وشي چې دوی خو ما ته ډېر ګواښونه کوي، کېدی شي زه په دا هوایي ډګرونو ممنوع وم یا مې په هوایي ډګر کې دوی ونیسي. مقصد سل کیسې د سړي زړه ته راځي. چې کله مې سفر شروع کړ، د ابوظبي په هوایي ډګر کوز شوم، ملګري راغلي وو، ډېر سره خوشحاله وو، یو بل ته ځکه مقصد پښتانه مینه وه، د ټولو پښتنو انتهایي مینه وه راسره، د وزیرستان د خلکو، د کوزې پښتونخوا، خو د بر وطن د خلکو بیا بیخي له حده زیاته مینه وه. بس ګرځېدلو یو ځای ته بل ځای ته. یوه ورځ یو لوبغالي ته لاړو، د T10 میچونه وو. ما غوښتل چې دا شی زه لا یې ووینم په ژوندۍ بڼه چې دا کرکټ څنګه کیسه ده. کرکټ لوبغالي ته چې داخل شو، دغسې په عام لیول مونږ خو داخل شو، نور ملګري وو راسره زمونږ د وزیرستان د خوست. چې داخل شو، دا ټول لوبغالی وایي ګیلامان، یو خواته دا نروي، بلې خواته په دا پورې غاړه چې کوم مسافر ناست و د تماشې دپاره پښتانه، هغه هم دا بلې خواته را چینج کړل. د سیکیورټي کسانو وایي دا څه تاسې څه کوئ، دا څنګه دومره خلک. مقصد خو آخر دومره مجبور شول، وایي هغه د خلکو مینه درته ښایم په دې پورې. داسې به چې هره دیره ته تلو، مقصد یو قسم لکه د غونډې شکل به اختیار کېدلو. بیخي له حده یو جبل خفید غر دی، د هغې سر ته ختلی وو، دومره تقریبا ډېر اوږد مزل دی، دا له بیخه تر سره دا ټول بلاک، دومره رش و په دې دغه کې، دومره خلکو هغه مینه وه، بیخي له حده زیاته مینه وه. بیا لږ د هغه حکومت هم په دغه کې وم، خو بیا نور خو هم مونږ دشمنان درلودل، ځکه نور څه دشمنان وو، شخصي خو نه، خو د کام او د وطن د بقا د خاطر د هغې دشمنان وو. په دې لړۍ کې چې د هر چا ماته ډوډۍ پروګرامونه جوړول، نو د افغانستان په دوبۍ کې چې کوم کنسلیټ و، د دې سفیر ماته غوښتل چې مقصد مړی
یو د ډوډۍ پروګرام را جوړ کړي وایي موږ خو دلته په خپلو کارونو بارونو بوخت یو نو ته به دا مهرباني کوې چې ته به راځې زموږ سره به میلمه شه ما بلکل دا زما دپاره د ویاړ ځای دی نو سبا و تقریبا راغلو د ملګرو سره دا نور ډېره اوږده کیسه ده خو بیا لنډ راځم چې دې ځای ته راغلو مړۍ مو وخوړه د دې ځای نه چې راووتلو د ابوظبي نه تقریبا څو ورځې پس موږ آلین نه ابوظبي ته په سفر روان وو ماخوستن ټیم و 3-4 ګاډي په موږ پسې شول د هوټل نه چې راووتو شنې سرې د وړې وړې بتې به د شیشو لګېدلې وې عام سیول دغسې ګاډي څوک مخکې شول څوک وروستو شول موږ ته اشاره کړه چې تاسې ګاډی سیټ ته ودروئ چې موږ ګاډی سیټ ته کړ دا کس راغی دروازه یې راخلاصه کړه ما ته دستي وایي چې ته راکوز شه زه راکوز شوم زما چې کوم سامان دغسې ګیفټ میفټ و د هغې هم ورته معلومات راواخیستو په ګاډي کې کېنولم بس هغه ملګرو ته یې زما ملګرو ته یې وویل چې تاسې ځئ دی به زموږ سره وي بس مال صحیح ده هغه ملګرو غریبانو هم څه نه شول ویلی ځکه چې هلته خو بیا خپل حکومت سیسټم دی روان شو هغه د شورتې ول ډېر ښه اخلاق ول خو را سره استعمالول ما ته وایي سګرټ وڅکوم کوم مشکل خو نشته مال وویې څه کوم وایي وږی تږی خو نه وي مال نه خو روان یې کړم داسې لږ مزل پس یې د مصفې مرکز ته ورسولو د پولیسو مرکز چې دې ته چې راننوتم بس شکنجه وې بد ورت هغه کیسې و هغه ذهني ټارچر کول و هغه اذیت چې د دوی له وسه کېدو ماته مقصد شروع شول وایي دیوال ته مخ که لاسونه پورته که زموږ خواته مه راګوره دا چې څومره ارزه برزه دوی ویلی شول دا یې وویل بیا یې د مرکز چې کوم د مصفې د مرکز زندان و کوچنی دې ته یې زه واچولم په دې کې نور هم ډېری پښتانه و سخت راته خوشحال شول چې زه یې ولیدم یو ګیلامان دی په خیر جوړ خفه هم شول غریبانان ویې ویل چې مقصد ته هلته بحرین نه په د چکر په نیت په خاطر د دې راغلی چې دلته مې د زړه تنګون دغه شي وایي دلته بیا په دا مصیبت خو زه په زړه کې صحیح مطمئن وم ما په یو نظم زولانه کې هم دا ذکر کړی دی چې د اقام او د وطن په سر سړی زندان ته لاړ شي نو کم از کم په زړه کې مطمئن وي نه غلا نه زنا نه ډاکه نه خیانت نه بل شی فقط د خپل وطن د خاورې د خپل ناموس د قام د ناموس په خاطر سړی زنداني په دې زندان کې به 3-4 ورځې ما تېرې وي کسان راغلل ګاډي ته یې واچولم د شورتې د پولیسو د محکمې ګاډی و شاته داسې جالۍ لګېدلې وه دې ته چې پورته کولم ما ته یې سترګې را بند کړې نور ما وطن نه دی لیدلی هلته په ابوظبي کې چې کوم غټ نه غټ مرکز و دې ته یې یوړم د غټ نه غټ مرکز اندازه په دې شي لګېدله چې دومره شور و چې دوی زه کوز کړم وایي تیزې تیزې پښې وایه خو ما څه لیدل نه بیا هم ډېر په نیولي قدم به زه تلم پاسې چې دفتر ته داخل کړم یو دم سړی په دې دفتر کې ناست دی د عربي چې کوم دا شی دی دا یې په سر و دا توپ دی که څه دی دا اوږدې جامې دا یې اغوستې ناست سلام علیکم کښېناستم ورسره وایي په عربي شروع شو ما هم په سعودي عرب کې هم 3.5 کاله سفر کړی و عربي مې ډېره ښه زده وه ما په عربي ژبه ښه کلا او مجلس ورسره شروع کړ دستي ما ته وایي بای جان بات سنو مالا چا یعنی دا سړی چې کوم و دا د پنجاب و ما ته وایي زما یو کور په کویټه بلوچستان کې دی بل کور مې په پلانیزي کې دی لږ داسې هغه یو قسم دغه د دوستانه مجلس یې شروع کړ ما ته وایي پی ټي ایم کیا چاہتے ہیں ما ته چې ما ورته ویل ته په دې شي نه یې پوه چې پښتون ژغورنې غورځنګ څه غواړي مال د نړۍ چې څومره نیویارک ټایمز دی الجزیره ده امریکا ده یورپ دی جرمن دی حتی چې دا ستاسو کوم دشمن ملک یې بولی هندوستان دی افغانستان دی دا ټوله نړۍ په پی ټي ایم او پښتون ژغورنې غورځنګ خبره ده چې پی ټي ایم څه غواړي او ولې رامنځته شوی دی او ستاسې جنرالان ستاسې لوی دستریز د فوج ستاسې د ملک ولسمشر وزیر اعظم صدر اعظم چې څومره دي دا پښتون ژغورنې غورځنګ د مطالبو د غوښتنو تایید یې کړی دی نو چې ته په دومره غټ سیټ یې چې دلته د زه د اماراتو په حکومت کې دننه طلب کړی یم ځان ته په دې نه یې خبر ته یې ما ته وایي ښه لنډ راځو د مقصد خبرې ته وایي د دوبۍ کې د افغانستان کنسلیټ ته د څه شي دپاره تللی وي ملګوره دا ټول خلک ما ته پروګرامونه کوي زه میلمه مینه راکوي نازوي مې بس د ډوډۍ په خاطر ورغلی وم وایي مقصد خبر ډېر زیات مو سره تنګ کړل
خو ما به زما همدغه بیان و چې بس د ډوډۍ په خاطر. نو دی وایي پیسې نه ایمان رایو. ما ورته نو څه ومنم چې څه شته نه. خو 2 کسان راغلل ماسکونه یې اچولي وو باوردي کسان وو. زه په دا مټونو ونیولم خو دا دومره زیات زور یې و په دا ګوتو کې و دومره چیرنې تیرې لکه د چاړو سرونه نه و داسې مالکه په دا وجود مې راننوتل دا نوکانو دغه روان یې کړم. داسې وړه کمره وه لکه بکسه نه وي د مړې لږې په هغې نه سر پاس و. د دې کمرې دا پاس سر مکمل ایر کنډیشن و خو دومره زیات یخ و په دې تنګه غونده کوټه کې زه لکه یخچال لکه موږ دلته سالیجا ورته وایو فریج داسې نمونه شی په دې کې زه تقریبا تر نیم ساعت 1 ساعت به یې ودرولم. څومره به خو دا زه دومره زیات یخ شوم چې زما حرکت په لاسونو په ګوتو نه شو کولی. داسې به مې چې دا لاس غوښتل چې واز یې کم د وجود نه دا به داسې چرچرپ داسې اواز به یې ایستلو لکه یو شی چې څیرې کوې. خو اخر مې هر شي حرکت پرېښودو مقصد زه بیخي د خپل ځان له هوشه ووتم. دوی به راایستلی وم بیا په داسې د بېهوشۍ په حالت کې. بیا چې لږ په خپل حال راغلم بیا بله په هماغه رقم کوټه وه. ما فکر کولو چې دا خو بیا هماغه یخ ځای ته رادننه کړې خو د هغې د پاسه چت نه و دا د 2مې کوټې دا ټول داسې د ایټر داسې تکې سرې د سپرینګ شانتې و خو دا اور و ګرم سکروټه وه. په دې کې ودرولم دا چت یې بیخي زما سره ټچ نو زه خو یو خوا ټول بدن مې یخ و بل خوا یې په دې ګرم شي کې چې ودرولم دا دومره خولې یو قسم هغه یخ چې را پورې و په ویښته پورې زما خو یخ و برف دا داسې اوبه زما د وجود نه روانې شوې لکه په ځان چې یو لوټه سړی واچوي د اوبو په داسې شکل د اوبه زما نه روانې شوې. په دې ځای کې زه دومره پاتې کړم چې زه د خپل ځان له حالته ووتم. بیا چې دوی د باندې راوایستلم تقریبا ما به چې دغه کتل بیا به هغه د پړیو په دغه کې ناست وم مقصد پروت به وم. بیا وایي ولاړ شه. زما وجود دومره یو قسم دغه غوندې شو نرم غوندې شو چې په ځان به ما سوچ کولو چې دوی به ما ته داسې لاس را ټچ کولو زما به د زړه ځینې بل شان شو. دومره زیات درد به فقط د لاس په ټچ کېدو زما وجود شروع کول. داسې دیوال او سپین دیوال او دې ته یې زه ودرولم. دا د برق تارونه څه دي تور داسې وژده د بجلیو تارونه دلته مونږ ورته وایو دا یې راوړل دې 2 کسانو یو په یو خوا ودرېدلو یو په بلې خوا. ما لاسونه پورته کړي وو داسې د دیوال خواته ولاړم. نو دا دواړه په ما شروع شول خو چې څومره زور د دوی په وجود کې اوس وایم په ما به یې صرفه نه وي کړی. خو د هر ګزار سره ستا د پلاني مشر ستا د پلاني پښتون خور مور ناموس د هر ګزار سره کنځه د ناموس د کام د وطن د هر شي دومره زیات وهل ټکول چې زه بیا لاندې په د خپل وجود پوهېدم نه چې مقصد د آخر میږي شو ټول وجود مقصد آخرم د خپل ځان د وهلو ټکولو هغه ګزار به ما احساسولی نه شو. مقصد بیا هم داسې شوم چې هغه د بېهوشۍ حالت ته چې راورسېدم دوی زه پرېښوم. سبا نه بله ورځ به که سبا ته دوی غوښتل چې ما قاضیې محکمې ته پیش کړ. زه چې محکمې ته پیش کولم ما په زړه کې ویل چې ما خو د اماراتو د حکومت په حواله ډېر د انسانیت ډک دغه اورېدلی و خو دلته خو ما ته د ناموس کنځاوې وشوې زما د کام مشرانو ته که منظور مشر دی که باچا خان دی که خان شهید دی که احمدشاه ابدالي دی که ګرد افغانان دی که پښتې څومره څوک دی هر چاته کنځلې وشوې زه ووهل وټکول شوم. دلته خو ما دا اورېدلی و چې څوک مقصد مړی هم وکړي په ګاډي اکسیډنټ دا زموږ ډېر پښتانه هلته ډرایوینګ مسافر دي هغه هم تا ته بالکل وایي چې ریلیکس مه ویرېږه هېڅوک څه نه درته وایي. یو قانوني سیسټم خو زما سره خو بیخي بل رقم چلان وشو. نو مال چې قاضي ته به زه وایم چې دوی زما سره دا کمال خو چې کله یې زه سبا پیش کولم دغه کس ماته بیا مخامخ شو. وایي ګوره دا چې دلته څه عمل وشو وایي بس دا ختم که د دې په حواله د فقط یو لفظ په خوله وایستل ته چې چاره دعوت کړی هغه د هغو کاروبار دا به له منځه ځي. تا ته چې هر چا دلته استقبال ډوډۍ موډۍ کړي وي دا خلک به له اماراتو لاس وینځي. او هذا انت اول و آخر امارات وایي دا ستا هم اولي و اخرین وار دی چې امارات وینې اول مره او آخر مره امارات وایي بیا به یې نه وینې یعنې ممنوع به وي په دې وطن.
خو وایي په دې حواله چې خوله ویته نه کوي او وایي تا به مونږ ژوندی ورکوو که د دې په حواله د یو کیسه ما په زړه کې ویل مالا صابر صاحب وایي چې مونږ د ځان نه یو په ځان نه یو صابره مونږ دې اوس وځو خو لارې لرې راشي مال دا ځان خو ماسې هم ښه په پوره لیول په داو لګولی دی د کام او د وطن په خاطر الحمدلله که اوس په ظاهره ما ته تاوان دی په راتلونکي کې به اجتماعي زما کام ته شاید دا مبارزه په ګټه پرېوځي او پرېوتلې ده زه یقیني یم د پی ټي ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ مبارزه نو ما سوچ وکړ مال دا نورو ملګرو ته څومره په پښتانه مینه را دعوت کړی وي د دوی ډېر غټ غټ کاروبارونه و زه نه غواړم چې دلته نومان یې یاد کړم خو ډېر غټ غټ کاروبارونه یې و ما نه غوښتل چې د هغو کاروبار ته زیان ورسیږي یا دا نور ملګري په ما پورې تاوان شي زه چې سبا قاضي ته پیش وم قاضي وایي چې څه کیسه ده وایي زموږ هېڅ داسې دغه نشته دا چې په تا څه هم کېږي او څوک هم در باندې کوي دا پاکستاني سفارتخانه او دا خلک دا اذیت تا ته درکوي دا تکلیف درکوي مال بس ډېره ښه ده قاضي صاحب چې دا کیسه دې ما ته واضحه کړه زه له زندان نه راوایستلم خو محکمه مې روانه وه 2 میاشتې یې زه محکمه کړم دومره زیات یې ذلیل کړم په ما یې ټلیفون بند کړی و د چا سره ډوډۍ ته تګ د چا سره اسلام علیکم 3 کسان به هم په ما بند کړي وو د دې سره به وایته نه کېږي 2 میاشتې یې زه انتهایي ذلیل کړم د باندې چې راووتم زه به کښېناستی هم نه شوم داسې په چې ملګرو ته به مې بانې کولې چې مقصد خوښ شوی یم له ګاډي غورځېدلی او دا خو کښېناستی به نه شوم سم ځکه زما وجود هغه د وهلو ټکولو نه ناارامه و او ویلی مې هم نه شول ځکه ملګرو ته تاوان و خو 2 میاشتې مې دا تکلیف او دا سیسټم تیر کړ 2 میاشتې پس زما محکمې ما ته امر راکړ چې ته کولی شي چې بحرین ته لاړ شي زه چې روان شوم د بحرین هلته خلک دومره وویرېدل چې کومو پښتنو به زما سره سلام علیک کولو هغوی غریبانان هم د غربت له وجې راغلي وو هغو هر څوک ده او چې چا زه دعوت کړی وم هغه ملګري غریبانان هم ډېر سخت پریشرایز شول هغه رقم دغه یې نشو کولی دومره وه چې تر هوایي ډګر پورې راوړم بیا تقریبا په هوایي ډګر زه چې راوتم 14,500 درهمه یې زه جریمه کړم مخالفه ورته وایي 14,000 مقصد 14,500 درهم یې زمان هلته ده او هغه افغانانو ملګرو یو 3-4 زره به زما په جیب کې وي نور ټول هغو غریبانانو د خپله جیب هغه جریمه هم لنډه کړه بحرین ته مې سفر شروع کړ بحرین ته هم چې راورسېدم 7 ساعته 8 ساعته یې د بحرین په ایرپورټ کې هوایي ډګر کې درولی وم ما چې موبایل ورکولو 11% چارج و چې دوی راکولو مقصد بیټري یې ډک کېدو ته نږدې وه دومره زیات یې زما موبایل سره اړولی و ما ته یې داسې کتل راکتل او پوښتنې رقم کولې خو اخر هم دوی مقصد قانع شول وایي بس صحیح ده ته بحرین ته داخلېدی شي بس زه راووتم بحرین ته د مبارزې په زنداني پړاو کې دا اول ځل و چې زه له بحرین نه د چکر په نیت الماراتو ته تللی وم بیا زه زنداني شوم دا هماغه خبره وه بیا چې زه په بحرین کې څنګه زنداني شوم د هغه ځای نه څنګه راوړل شوم د ملتان په هوایي ډګر د هغې نه بعد څه کیسه تېره ده دا به انشاءالله په بله برخه کې د پی ټي ایم اپډیټس د لارې تاسې ته انشاءالله زه په دغه پاڼه خپروم او در سره شریکوم. یوه نړۍ مننه چې وخت مو راکړ او برداشت مو مننه.